په اهل سنت کتابونو کې صحیح سند سره مثلا مجمع الزوائد منبع الفوائد کې جناب هیثمی د اهل سنت یو غاټ عالم دی دا لیکي په 243 صفحه دی او انم جلد دی د دې کې لیکي عن ام سلمہ د رسول خدا زوجه ام المؤمنین علیها الصلاة والسلام هغه وی ته سمعت الجنه تنوح علی الحسین مثلا انسانان خو پرې د ما جن ولیدو ما پیریان نو ژړا واورید څنګه د حسین باندې ژړل الله 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 بیا هم دا خبره سم یو بل د رسول خدا زوجه میمونه هغه هم کوي هغه یې سمعت الجنه تنوح علی الحسین ابن علی رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ټوټلی سند هم د دې صحیح دی هیڅ شک هم ورکې نشته دی دا په دې مجموع الزوائد کې راغلی د دویم روایت اردوا بالکل یو بل بسې د اردوا روایتونه مجموع الزوائد کې راغلي دي یو د بیبي ام سلمہ نه دی او بل د بیبي میمونه نه جی بیبي میمونه نه